قانوني پوزیشن خو زمونږ ډېر مضبوط دی خو دا کورنۍ که شایله ده که په جرګه مسله ته واره شي نو ډېره به ښه روغه ده روغه ده د لالا خبره مې چې اول بینت او بیا طاقت چې په شورو نشي نو شر خو چېرته تللی هلکه کمالودینه ته چې دغه لنډنه راتلې نو دا شرط یې زمونږ کور له راوړه زما نور دلته څوک دی ماماجي خو هم تاسو زموږ مشران یې دا 40 کاله چې د په ولایت کې اشتورې کولې نو دا خپل مشران درته اډو یاد نو شپه ورځ به مې اډولې ماماجي دا یادول داسې پرېږده بې غیرته زه پوه نه شم ماماجي د لالا مطلب مې دا دی چې نه دې چېرته مونږ په یو جوړه جامو کې یاد کړو نه د نظر چشمې او نه څه بل سړیه دلته خو چې خلک کال پس دغه دوبی موبین هم راشي نو د خپلو خپلوانو دپاره ډک صندوقونه راچلی او ته 40 کاله پسې رالې ام تشکدو I'm sorry ماماجي په لندن کې خو دا فارملیټي څوک نه پیژني ځکه خو تام څوک نه پیژني که نه چې یو فوټې سخته در باندې راله نو اوس درنه یو څه خطا دي ماماجي دلته چې څه غواړې به درله واخلي دا د خادم رات خبرې دې شیرالي چې اختر تېر شو نو نکلي دې چې شته په دیوالو تپیخه دا خیر دی لالک دی اوس ولسو چل وکړه چې د جلاد نه وله دا ځمکه را خلاصه کړو هلکه تورانیه دا ته ماله د خلکو شپارښتونه څه لکې هسې ما وی لالا چې لاس مات شي نو خپلې غاړې لځي اوس دې راته لا متلونه هم شروع کړه زه دې په خپله نه پېژنم څه زمونږ اولاد دی زمونږ بچی دی د جلاتي هغه دا دام رانه د ځمکه نشي ایسارولی هلکه شیرعلي جی هم نن دعوه داخله که خو ماماجي که تاسو ترمنځه شوئ نو کېدی شي جلات خان هم داسې ومني دا ته څه وی جلاتي څه ماشوم دی چې د 40 کالو قبضه به درته په خیرات کې پرېږدي خو د دې ځای قانوني کاروایي کې ماته ډېر ګډبډ ښکاري ماماجي د دې ځای د قانون نه ته څه خبرې ولې ته مې د لالا نه ښه پوهېږي مقدم عمر له موږ جزولي دي او قانون را تطبیق کوي هلکه شیرعلي ته بیا ځان له ما سره ووینې نری دلته یوازې ناست دی دلته زه د چا سره خبره کوم زه کله پوه شم دا وطن ډېر عجیبه دی علي تا ته په دې وطن کې څه عجیبه ښکاري په لندن کې کار ډېر وي او وخت کم او دلته وخت ډېر دی او کار کم ستا په خیال موږ ټول بیکار یو تا څه خیال دی ما خو تر 2 بجو پورې په سکول کې خپله ډیوټي وکړه اوس دا دی راغلم او د سبا 8 بجې پورې په سکې ته څه کتاب ګوره او خپل کوالیفیکیشنز امپروف کړه علي جنورې دا ته موږ ساکینې ولې نه د دې خوړو ارواچا سره نه ګډېږي شمشیرعلي غټې بیبي ما چېرته کومه خبره کړې وه د هغې اجازت موږ له راکنه دا خو به داسې په ځان باندې ناسته ناجوړه شي دا لا اوس کومه جوړه ده بس دغه علاج دی چې دا دلته د دې کلي ماشومانو ته سبق شروع دا یو کوټه به ورته خالي کړو نو د هغې فایده به سي بچې که فایده یې موږ ته نه وي نو د خدای بندیانو ته خو به وي که نه وای قم اخله دا دومره بامبیر چې کور ته راولې نو سنبالی دی څوک غټې بیبي د شمېر یو څو ماشومان به میندې او پلاران بیرته دواګانې کوي او بیا د دې نوسۍ به څه مشغوله پیدا شي ډېره ښه ده بچې چې څنګه ستاسو خوښی Thank you, Betty Baby. Thank you.